Assalamu alaikum everyone. Welcome to Muhammad Amir Official. This is me, your teacher and your mentor, Muhammad Amir. Just students نو نن زمونږ final class چې کوم دی هغې ته مونږ خپل destination ته راورسېدو چې هغه دی د background or introduction to C++. صحیح ده. په تیر شوي کلاسز کې مونږ خبره وکړه چې څنګه زموږ سره یو لینګویج کار کوي، څنګه په یو لینګویج باندې کمپیوټر پوهېږي. پروګرامنګ لینګویج مونږ وویل چې پروګرامنګ لینګویج څه ته وایي، د هغې سره ټول ډیټیل مونږ وویل. صحیح ده. د هغې نه بعد مونږ چې کوم دی بیا های لیول لینګویج، لو لیول لینګویج، کمپایلر، انټرپریټر هغه څه مونږ ویل. نننی زمونږ دا دی چې مطلب سی پلس پلس څنګه راغی، څنګه سی پلس پلس دا لینګویج ډیولپ شو. صحیح ده. او د هغې نه بعد چې کوم دی دغې نه مخکې کوم لینګویجز زمونږ سی پلس پلس نه مخکې کوم لینګویجز په هغې کې کوم پرابلمز د سالو کولو په تحت باندې چې کوم د سی پلس پلس زمونږ سره مخې ته راغی هغه انوینټ شو. صحیح ده. که تاسو پریویس کلاس نه کتلی نو ګوره د تاسو ډېر زیات یو غټ مسټیک کوئ، ځکه چې هغه کلاس تاسو ډېر زیات ضروري دی. ګوره ستاسو بیخي بیسک چې کوم دی که نه هغه زه جوړول غواړم، نو دا دیټس وای زه بیکګراوند ته هم د سی پلس پلس رالم او تیوري ډایرکټ تاسو پروګرامینګ مې نه سټارټ نه کړو. صحیح ده. ستاسو مکمل دا کنسپټ چې کوم دی که نه دا په ښه عمر سی پلس پلس ته. ښه، نننی کلاس زموږ سره سی پلس پلس. ګوره سی پلس پلس د ویلو نه مخکې تاسو ته ما دلته لیکلي دي بیفور سی پلس پلس. که تاسو دلته کتلی شئ بیفور سی پلس پلس، سی پلس پلس نه مخکې. ګوره د سی پلس پلس نه مخکې زموږ سره بي سی پی ال دا لینګویج چې کوم و، دا ګوره دا چې ما لیکلي دا لینګویج نیمز دي. صحیح. بي سی پی ال لکه څنګه چې زموږ سره سی پلس پلس دا یو لینګویج نیم دی. صحیح. پایتان، جاوا، جاوا سکرپټ، پی ایچ پي دا هر څه زموږ سره لینګویج یو نیم دی، یو لینګویج دی، یو لینګویج نیم لکه پی ایچ پي زموږ سره لینګویج نیم دی. صحیح ده. داسې زموږ سره د بي سی پی ال زموږ سره یو لینګویج و، دا په 1967 کې ډیولپ شوی و. صحیح ده. دا چا کلی و؟ دا کلی و مارټن ریچارډ. صحیح ده. مارټن ریچارډ دا کلی او دا د دې لینګویج پرپس څه و؟ دا کوم اپریټنګ سیسټم و. صحیح ده. د هغې اپریټنګ سیسټم د کمپایلر چې کوم کوډینګ و هغه په دې لینګویج کېدو. اوس اپریټنګ سیسټم څه ته وایي؟ نو اپریټنګ سیسټم چې کوم دی دا زموږ سره یو سافټویر وي. صحیح ده. سیسټم سافټویر وي او هغې کار صحیح لکه د هغې اګزامپل زموږ سره وینډو ده. اپریټنګ سیسټم یو داسې سیسټم وي چې هغه زموږ سره ټول سیسټم اپریټ کوي، چلی. لکه وینډو چې زموږ سره نه زموږ لیپټاپ چلیږي نه، وینډو زموږ سره د اپریټنګ سیسټم یو اګزامپل دی، یو ټایپ دی. صحیح ده. ښه، کمپایلر څه ته وایي؟ دا خبره مونږ ډېر زیات په ډیټیل سره په پریویس لیکچر کې کړل او خامخا به تاسو دا لیکچر ګورئ دلته مکمل نه یم. صحیح ده. ښه، بیا زموږ سره د هغې نه بعد چې کوم دی په بي سی پی ال لینګویج باندې بیا بل یو لینګویج چې کوم دی هغه راغی 2 کاله پس. صحیح ده. ګوره په 67 کې دا په 69 کې بیا بل یو لینګویج راغی ته ویل بي لینګویج. اوس بي لینګویج چې کوم دی دا د امپرووډ ورژن اف بي سی پی ال. صحیح ده. په بي سی پی ال چې کوم دا یو امپروو ورژن راغی بي لینګویج کې زموږ سره څه په بي لینګویج چې کوم دا کیم تامسن چې کوم دی کیم تامسن دا یو ساینټسټ و. صحیح ده. د چې کوم دی دا یو بي لینګویج چې کوم دی ډیولپ کو. بي لینګویج کې زموږ سره فسټ یونیکس اپریټنګ سیسټم چې و هغه د په دې لینګویج کې ډیزاین کو په بل لیبارټري کې. صحیح ده. اوس ګوره یونیکس اپریټنګ سیسټم زموږ سره یونیکس اپریټنګ سیسټم هم زموږ سره داسې یو اپریټنګ سیسټم دی لکه څنګه زموږ سره وینډو ده. خو یونیکس اپریټنګ سیسټم ما چونکې خپل پرسنلي نه دی یوز کړی، دا خلک د هیکینګ دپاره چې کوم لیپټاپ کوم سیسټم باندې هیکینګ کوي نو په هغې باندې یونیکس اپریټنګ سیسټم انسټال وي. زموږ سره وینډوز یا هلته بیا یونیکس اپریټنګ سیسټم وي. اوکې، ښه، بیا زموږ سره چې کوم دی تقریبا 4-5 کاله تیر شو نو بیا سی لینګویج راغی. ګوره اول زموږ سره بي سی پی ال لینګویج راغلی، د هغې امپرووډ ورژن بیا به څه راغی؟ هغې زموږ سره بي راغی، بي لینګویج. د بي لینګویج نه بعد بیا چې کوم دی تقریبا 4 کال 5 کال بعد چې کوم دی که نه هلته 3 کال 3-4-5 کال لکه بیا چې کوم ډیټس دی تاسو ته په هر بوک کې ډیفرنټ میلاویږي. صحیح ده. د بیخي قرآن لفظ نه دلته اوس ما 72 ولیکو چې 72 وایي. صحیح ده. یا مطلب 73 وایي ځینې بوک کې، ځینې کې به 70 ځینې کې به 71. صحیح ده. لکه داسې ډېر ډیوریشن کال 2 کاله پر هر بوک کې دی. ښه، اوس سی لینګویج زموږ سره د بي نه بعد سی لینګویج راغی. سی لینګویج چې کوم دی دا په 1972 کې پبلش شو او دا و ډینس ریچارډ. صحیح ده. ډینس ریچ چې کوم دی ریچي. صحیح ده. دا چې کوم دی د یو لینګویج چې کوم دی راوړو سی لینګویج، او سی لینګویج ډېر زیات پاپولریټي حاصل کړه. صحیح ده. په ټایم کې چې کله سی لینګویج پبلش شو ولې چې ګوره زموږ سره دا کوم بي سی پی ال او بي لینګویج چې کوم و که نه دا ټایپ لیس لینګویجز وو او سی لینګویج چې کوم دی ډېر زیات امپروومنټ راوسته په هغه ټایم کې. صحیح ده. او کوم زموږ سره چې کوم یونیکس اپریټنګ سیسټم و دا په دې سی لینګویج کې بیرته ریوایز شو، ریبیلډ شو. صحیح ده. هلته ما لیکل ریبیلډ د یونیکس اپریټنګ سیسټم. د یونیکس اپریټنګ سیسټم سره ریبیلډ شو. صحیح ده. مطلب کوم اپریټنګ سیسټم چې یونیکس په بي لینګویج کې جوړ شو په سی لینګویج کې هغه په دوباره جوړ شو، نو یقیني خبره چې دوباره جوړ شو نو په هغې کې به امپروومنټس چې کوم دی هغه ډېر راغلي په دې سره. صحیح ده. اوس ګوره تاسو ته دا انفارمیشن ما ډېر زیات لکه مطلب داسې سورسز نه راغستې دلته مې ډېر ډایرکټ لیکلي دي که نه.
یاره مهنت دومره کوو نو پکار ده چې تاسو هم مهنت وکړئ. صحیح ده. د سی لینګویج نه مخکې تاسو ته ما وویل چې اول زموږ سره بي سی پی ایل لینګویج و. صحیح ده. لږ مخکې 1967 کې. صحیح ده. بي سی پی ایل لینګویج تاسو ته ما وویل چې په دې کې زموږ سره هغه کیپ ریډینګ سیسټم او کوم کمپایلر چې هغه په دې کې جوړ شوی. بیا زموږ سره بي سی پی ایل نه اور د هغې د پاسه بي لینګویج راغی. په بي لینګویج زموږ سره فرست ټایم یونیکس اپریټینګ سیسټم چې کوم دی هغه څه شو، هغه ډیولپ شو یا بلډ شو. صحیح ده. یا چې کوم دی یونیکس اپریټینګ سیسټم پکې جوړ شو. صحیح ده. د هغې نه بعد په بي د پاسه د بي پلار راغی سی. صحیح ده. سی پی راغی نو سی څه وکړه، یونیکس یې بیرته خپل ځان یې بیرته ریوایز کو، هغه کریډټ ټول ځان نه په واغستو. صحیح ده. ریوایز یې کو او څه وکړو، امپروومنټس یې په هغې کې راوستل. صحیح ده. او دا چا کړه، دا ډینس ریټي. اوکې شو. بیا د سی نه بعد په سی کې ګوره دا سی ریسټرکشنز و، دا سی مطلب خونه لکه هغه ټایم ډېر پاپولر و، لکه مطلب دا سی انسان خو همیشه کروشلی که نه چې کوم نیو ډیولپمنټ چې کله هغه کوي دې ته کروشلی چې یاره زه په دې شي کې دا شی خو داسې خو اوس په دې کې نور امپرومنټ کول غواړي، نور غواړي. نو بیا د سی نه بعد زموږ سره سی پلس پلس راغی. سی پلس پلس چې کله راغی که نه، نو د سی ګوره سی زموږ سره چې کوم دی دا دی پروسیجر لینګویج. صحیح ده. او سی زموږ سره چې کوم دی سی پلس پلس دا زموږ سره ابجیکټ اورینټډ پروګرامینګ لینګویج. اوس ابجیکټ اورینټډ پروګرامینګ څه ته وایي، نو دا ځان یو غټ بحث دی، خو دا به موږ مخکې کوو ځکه چې سی لینګویج کله ختم کړو بیا ډایرکټ اوپس ان سی پلس پلس شروع کېږي. نو هلته هم بیا اوپس ان سی پلس پلس، نو هغه بیا ځان نه یو کورس دی. صحیح ده. هغه بیا ټول پروسیجر دی، طریقه کار دی، ګریمر دی د سی پلس پلس. صحیح ده. اوس ابجیکټ اورینټډ پروګرام صرف مین بتایم چې د ابجیکټ او د کلاسز کنسپټ راغی. د سی لینګویج کې زموږ سره د ابجیکټ او د کلاسز کنسپټ نو. صحیح ده. پای کې به چې کله تا یو کوډ ولیکو، پای کې ډیبګینګ چې کوم ډیبګینګ څه ته وایي، د پروسس اف فایندینګ ایرر. صحیح ده. په خپل پروګرام کې ایرر فایند کول اینډ فکسینګ دیټ ایرر، او دغه کوم ایرر چې ستا پروګرام کې هغه فکس کول ته وایي ډیبګینګ. نو ډیبګینګ شو. داسې نور چې کوم ډېر زیات هغه اوس تاسو ته وایم څه ښه. خو سی پلس پلس څه شی، سی پلس پلس چې کله په سی د پاسه راغی نو ته ولول سی ویت کلاسز. سی ویت کلاسز به ورته ولي وایو چې د کلاسز او د ابجیکټ کنسپټ پکې اډ شوی، کلاسز کنسپټ پکې اډ شوی، پروګرامینګ یې ډېر زیات ښکلی کړو د کلاسز کنسپټ. دې ته یې په اوله کې بیا څه وایو چې کله سی راغی سی پلس پلس. صحیح ده. نو ته ویل سی ویت کلاسز. اوس راځو سی پلس پلس باره کې خبره کوم. ګوره سی پلس پلس زموږ سره په 1979 کې چې کوم دی فصلی دا چې کوم دی بجارن سټروسټروپ. صحیح ده. سی پلس پلس واز ډیولپډ بای بجارن سټروسټروپ. دا یو ساینټیسټ په بل لیبارټري کې دی کار کوو او د څه وکړو، دا چې کوم دی دا سی پلس پلس لینګویج دا ډیولپ کو. صحیح ده. خو بیا د پبلش په دغه ټایم کې نه کو، دا لینګویج په دې باندې کار وکړو. دین ان 1985 په 1985 کې بیا څه وکړو، د پبلیک چې کوم دی دا لینګویج پبلش کو د خلکو لپاره چې اوس په دې کې خپل کار وکړي، خپل چې څومره د هغو ته ډیولپمنټ دی، څومره څه پکې ډیزاین کوي. صحیح ده. هغه وخت ریلیټډ چې مطلب اوس هم سی پلس پلس ډېر زیات یوز کېږي. بل تاسو دا خبره یاد ساتئ چې ګورئ سی پلس پلس اوس هم ډېر زیات یوز کېږي. لکه ګوره زموږ سره که امازون دی، که هغه زموږ سره شاپیفای ده، که هغه زموږ سره یوټیوب دی، د دې په بیک اینډ باندې هم ډېر سی پلس پلس یوز شوی. سی پلس پلس د فاسټسټ لینګویج دی چې هغه کوم ایګزیکیوټینګ وي هغه ډېر زیات، دا ډېر زیات تیز مطلب ته چې یو سیز یو ریکویسټ کوي، یو یوزر چې کله ګوره هغه ته یو ګرافیک یوزر انټرفیس موبایل کې ته اوس مطلب یو پیزا اډر کې نو ګوره دا چې اوس په کوم لینګویج کې جوړ شوي ته څنګه اډر ووهې نو هغه کوم پروسسینګ چې لاړ شي که نه فردر ته ویټ کوې چې یار ما خو پام پیل کو سبمیټ مې کو، اوس ګورو چې اته ته راشي یار بالکل کنګریجولیشن یور پام یې سبمیټډ. صحیح ده. نو ګوره دغه پروسس چې کوم دغه پروسس چې کوم دا سی پلس پلس د ټول نه های دی. تاسو اوس هم ګوګل سرچ کې د فاسټسټ لینګویج اینډ ایگزیکیوشن پروسس ان دیٹ از سی پلس پلس. اوکې نو سی پلس پلس ډېر فاسټسټ لینګویج دی. دیټس واي ټوډے سی پلس پلس از having also the scope. اوکې نن هم ډېر زیات سکوپ دی. صحیح ده. لکه داسې نه سی پلس پلس ختم، سی پلس اوس هم ډېر زیات یوز کېږي. ها سی پلس پلس دا قسم وکړه دا مو شوه. صحیح ده. اټ واز ان ایکسټینشن اف سی. ګوره دا خو ښکاره خبره ده چې ګوره زموږ سره بي سی پی ایل په هغې د بي سی پی ایل د پاسه چې کوم نیو لینګویج را کوم نیو چینجز پکې شوي هغه بي لینګویج و. په بي امپرووډ ورژن بیا زموږ سره سی راغی او د سی پلار چې کوم دی هغه بیا سی پلس پلس راغی. صحیح ده. ښه also C++ enable programmer to improve the quality of code. نو C++ څه وکړو د پروګرامر زیدي قابل وکړو چې هغه خپل د کوډ کم چې کوم دی کوالټي هغه امپروو کړي. صحیح ده. ښه it includes oops concept بچا it includes ته دې کې په C++ سره شی د oops concept شامل او object oriented oop مطلب څه او مطلب object او مطلب oriented او payment programming. object oriented programming زموږ سره بیسیکلی شی د classes او د object concept C++ ته
را دننه کولو د سی په لینګویج کې هغه اډ کولو هغه زموږ سره چې کوم دا کنسپټ هلته نه و د آبجیکټ او د کلاسز په وجه باندې زموږ کوډ ډېر زیات سټیبل شو ډېر زیات د هغې چې کوم ریډیبیلیټي وه هغه هم ډېر اسانه شو په هغې کې کوډینګ یا ډیبګینګ هغه هم ډېر اسان شو اوس په سی لینګویج زموږ سره موږ ویل چې هغه پروسیډرل لینګویج و صحیح ده او زموږ سره سی پلس پلس آبجیکټ اورینټډ پروګرام و اوس په سی د پاس سی پلس پلس راغی په دې سی پلس پلس سیم چې کوم امپرومنټ شوی هغه څه ګوره یو زموږ سره آبجیکټ اینډ کلاسز و د هغې نه بعد زموږ سره انهریټنس و پولیمارفیزم و ډیټا انکیپسولیشن و ډېر شی داسې چې کوم د نیو فیچرز رال صحیح ده نو هغه انهریټنس چې کوم دی ډېر زیات یو زبردست پروګرام یې ډېر خوشانه کړی دی کنسپټ صحیح ده چې یاره ته مطلب بار بار خپل پروګرام لیکل تا ته د هغې ضرورت نه صحیح ده ښه بیا چې کوم دی بل نیکسټ دی وایي کمپایلر از یوز ټو کنورټ د های لیول پروګرامینګ ان سی پلس پلس ټو مشین لینګویج اور آبجیکټ کوډ ګوره کمپایلر زه تاسو بیا نه یم ځکه زه الریډي دا های لیول لینګویج څه ته وایي دا به تاسو بیا نه درځي چې کمپایلر زموږ سره یوز کړي چې های لیول لینګویج کنورټ کړي مشین لیول لینګویج یا کوډ آبجیکټ یا مشین لیول لینګویج ته موږ وایو صحیح ده نو ګوره په دې باندې ما ډېر زیات په ډیټیل سره پریویس لیکچرز کې خبرې کړي دي پریویس لیکچر که تاسو وکتو نو مکمل حیران به شئ چې دومره ښایسته انفارمیشن موږ ته میلاو شوي داسې ټول مینینګفل انفارمیشن تاسو ته په یو سلایډ باندې هغه راټول کړي دي صحیح ده ښه د دا اوس تاسو بیخي نه ویم ځکه تاسو هغه کلاس وګورئ ښه Firstly, it will pronounce. In the song of C++ always will C with classes with the num so C++ no C with classes. And then it becomes C++. او بیا چې کوم دی د C++ مې ورکړی شو extension ګولو ته چې کله C++ فایل سیو کوي نو د هر فایل لکه د پایدان فایل ته سیو کوي نو ته به فایل فولډر نیم به ولیکې بیا ډاټ پی وایي که نه پایتان پی ایچ پي هغه ته لیکم ډاټ پی ایچ پي داسې دغه که پاور پوینټ سلایډ ته اوس سیو کوې که نه نو ګوره که زه پاور پوینټ سلایډ لږ سپوز ګوره دا به زه داسې کټ کړم خو دې باندې ځان پوه کړئ چې د سی پلس پلس ایکسټینشن زموږ څه شي ډاټ سی سی پي هغه دغه ته ښیم ښه چې څنګه ایکسټینشن مطلب ډاټ سی پي پي دا په ځان پوه کړئ ډاټ سی پي مطلب سی ساري دا ډاټ سی پی پی ده صحیح ده ډاټ سی سی پی نه ده ډاټ سی پی پی دا زمانه لږ مسټیک شوی دا زه کریکټ کړم صحیح ده سی پلس پلس دا وګوره اوس یې چیک کړه دا دی سی پلس پلس صحیح ده ډاټ سی پی پی مطلب سی پلس پلس اوکې دا زموږ سره د سی پلس پلس ایکسټینشن مطلب سره ګوره زه راځم بچې د لوی شه او تا ته دلته ښیم ګوره تاسو پی ډي اف دی که نه ګوره که دلته تاسو ګورئ نو دا زموږ سره دا لیکلی دی ګوره پی ډي اف نیم دی 11th بایو چپټر 3 انزایمز unlocked او بیا دی ډاټ پی ډي اف مطلب څه دا پی ډي اف ایکسټینشن دی ډاټ پی ډي اف مطلب دا پی ډي اف دی که زه پاور پوینټ ته راشم که نه او زه تاسو ته دا داسې لږ زوم کړم نو ګوره دا تاسو دلته کتی شئ دا دلته دا لیکل دی ګورئ سی پلس پلس بای محمد عامر آفیشل ډاټ پی پی ټي صحیح ده پی پی ټي مطلب سو پاور پوینټ پی پی ټي یس پاور پوینټ پریزنټیشن صحیح ده اوکې دا زموږ سره څه دي دا زموږ سره چې کوم دي ایکسټینشنز نو امید لرم چې نننی ویډیو ستاسو خوښ شوي سی پلس پلس بیکګراوند باندې موږ خبره وکړې سی پلس پلس څنګه راغی ولې راغی او پخوا په سی پلس پلس کې موږ څه ډیولپمنټ کوم ګور په سی پلس پلس کې ایپ هم څه ډیزاین کولی شئ ویب ډیزاینینګ پکې هم کولی شئ پاسبل دی صحیح ده ایپ ډیزاینینګ کې ډېر زیات امیزینګ کېږي مطلب ډېر زیات فاسټیسټ دي ډېر زیات داسې کنسپټ دی هغه موږ انشاءالله نیکسټ ویډیو کې بیا ډسکس کوو او نیکسټ ویډیو کې به موږ شروع کوو د ویریبل اینډ کانسټنټ نه او پروګرامینګ سایټ ته به راځو ستاسو کوم دغه چې دی یار تیوري خو یې سم دی تیوري خو نه هر څه پریکټیکل پکار دی نو پریکټیکل ته به انشاءالله نیکسټ کلاس کې موږ راځو او پروګرام به پکې هم رن کوو د ټایم راکړلو جهل مننه او سلام اجازه بل الله فمان خدا یو خبره مې یاد ساتئ چې ویډیو درته فایده درکړي لایک کړئ شیر کړئ خپل ملګرو سره او